خطیر درس کې مونږه دا ویلو چې کنټرول سټیټمنټ په دې معنی چې مونږ یو سټیټمنټ څنګه کولای شو کنټرول یې کو. کلیر؟ هغې لپاره مونږه لاجیکل کمپیریزن آپریټرز ویلی ول. ما کمپیریزن آپریتر ها را خوانده بودیم، دین روز ما مثال هم کار کردیم. بازم اگر سوال داشتین سوال کده میتونیم، مشکل نیست. شما بیاین اینجا ما برش میگم end age is equal to بطور مثال 66 55 see out and then age. ایرا بدون کدام شرط پرنت میکرده، بدون کدام شرط. اگر ما میخواستیم که یک شرط باشه بالا وضع کنیم، برای شرط شما از if کار میگیرین، if statement و در داخل پرنتسیز یا هدر داخل پرنتسیز if شما شرط وضع میکنین. به طور مثال age، آیا age بزرگ یا مساوی است 40؟ صحیح است؟ یعنی قیمتی که در age ذخیره شده آیا او قیمت از 40 بزرگ یا مساوی است؟ اگر است، اگر شرط درست است، باز چی کو یک پیام بر ما نشان بده که you are welcome. you are welcome. خب you are welcome در کدام حالت پرینت میشه؟ یک کار اجرا میکنه وقتی که نمی شرط صحیح باشه. آیا ایج که قیمتی که 55 است آیا بزرگ یا مساوی است 40 است؟ بله شرط درست است، این میره پرینت میکنه برای تو. بین compile and run. یعنی نمی کار که است یعنی پرینت کردن you are welcome این مربوط به چی شد؟ بین می شرط، مربوط بین می شرط شد. کلیر؟ اگر این شرط اشتباه شد باز برتانی را پرینت نمیکنه. به طور مثال ما نشته میکنم 90. آیا در ایج قیمتی که است 55 بزرگ از 90 است یا مساوی به 90 است؟ نه خیر، شرط اشتباه است، غلط است، این را برتان اجرا نمیکنه. compile and run. هیچ چیزم نشان نمیده. خب در وقتی که شرط درست شد بادی اف اکزیکیوت میشه. هر چیزی که در بادی اف نشته شده او را اجرا میکنه، پرینت برتان میکنه. خب اگر شرط اشتباه شد باز کجا میره؟ برای حالتی که شرط اشتباه شد ما یک دیگه کیورد داریم به نام else در حالتی یا بادی else در وقت اجرا میشه که شرط در اف اشتباه شود. ما میگیم در see out نشته برش میگیم you are not allowed. خب ببینید در اینجا شما هر چیز اجرا کرده میتونید، مشکل نیست، بسیار آسان است. اول ویریبل گرفتیم age، در ویریبل قیمت ذخیره کردیم. اول همون قیمتی که در ایج ذخیره است او را مقایسه کردیم با 90. چطور مقایسه کردیم؟ یعنی ما نشته کردیم که قیمتی که در ایج است او بزرگ یا مساوی است به 90؟ نه خیر، نه بزرگ است 55 از 90 نه مساوی به 90 است. شرط اشتباه است. در کجا میاد؟ کمپایلر در داخل بادی الز میاد و اینمی کار را کمپایل و اکزیکیوت میشه. خلاص اگر شرط درست شد به طور مثال ما نوشته میکنم C. در ایج قیمت ایج چند است؟ 55. آیا قیمت ایج که 55 است بزرگ یا مساوی خونه است به C نه لیکن بزرگ از C است؟ بله شرط درست است، این میره براتون اکزیکیوت میکنه. خلاص کلیر؟ compile and run. شرط چی است؟ درست است، براتون میگه you are welcome. اگر شرط اشتباه شد میره کمپایلیشن و از کجا آغاز میکنه؟ از else، بادی else. این دیگه ما دو حالت داریم در اصل. یک صحیح، شرط اگر صحیح بود این میره اجرا میکنه. اگر شرط اشتباه شد دوم حالت است. اگر شرط اشتباه شد بادی else اکزیکیوت میشه. صحیح است؟ خب بیاین یک دیگه کار انجام میدیم. ما برش میگم دینیم اینجا string. شما string میشناسین. string یک دیتا تایپ است که برای ذخیره کردن یک نام یا مجموعه حروف ها از او استفاده میشه. به طور مثال string user name مساوی با یک نام برش میتیم احمد سمیکالن. و همیشه یاد داشته باشین اگر یک ویریبل تایپ از string باشه در ویریبل ما یک string ذخیره میکنیم، یعنی مجموعه حروف ها را ذخیره میکنیم و قوانین ذخیره کردن قیمت string چی است که در دبل کوتیشن باید ذخیره شود، باید اضافه شود. در بین start دبل کوتیشن and close دبل کوتیشن اینمی قیمت باید شما نوشته کنید، اضافه کنید و برش بتن در چی ذخیره شود؟ در یوزرنیم باید ذخیره شود. حالا من بالا یک شرط وضع میکنیم. ما برش میگم در یوزرنیم، یعنی یوزرنیمی که در احمد ذخیره شده آیا او مساوی است
اگر یک مساوی نشته کردین به این معنی که شما قیمت به این میتین. اگر دو مساوی علامت اضافه کردین به این معنی که قیمت یوزر نیم با قیمتی که شما نشته کردین با او مقایسه میکنین. عمران این به چی معنی؟ ما استرینگ دیتا تایپ داریم. استرینگ دیتا تایپ به این معنی که یک وریبل ما استرینگ ذخیره میکنیم. به طور مثال یک نام. قیمت یوزر نیم چی است؟ احمد. خب قیمت یوزر نیم که احمد است آیا او مساوی است با عمران؟ احمد و عمران یک چیز هستند؟ مساوی هستند؟ یا فرق دارند؟ فرق دارند نه؟ احمد و عمران کله مساوی دی سر؟ یعنی نمونه حروف مساوی ندی کنه. So Ahmad is not equal to Imran. دلته وای equal دی ندی، یعنی شرط غلط. ځکه چې یوزر نیم کې کوم نوم ذخیره شوی؟ احمد. نو احمد مساوی نه دی او دا وای چې مساوی دی عمران سره؟ نو غلط ده. چې غلط ده چیرته ځي خبره؟ else ته راځي. Compile and run. You are not allowed. The body of else has executed because the condition is false, not true. So what if the condition is true? اگر ما نشته کنیم احمد نشته کنیم آل شرط درست است؟ چی برای ما نشان میتم؟ You are welcome. بالکل. اگر ما با حرف کوچک نشته کنیم ایرا باز اشتباه است. چرا که C++ کیس سنسیتیو است. احمدی که با حرف بزرگ نشته شده و با کوچک نشته شده این دو مختلف دو نام هستند. دو نام های جدا هستند. احمد و احمد مساوی نیستند. شما بازم کمپایل رن کنین این اشتباه است. ما میگیم صحیح است. با چه اکزیکیوت میشه؟ You are not allowed اکزیکیوت میشه. ببینین You are not allowed. کلیر؟ اما ایمیل هم که شما نشته میکنین با کدام شکلی که شما در اونجا اضافه کرده بودین وقت جور کردن ایمیل با همون شکل وقت لاگین هم با همون شکل نشته میشه. ایمیل اگر دیده باشین شما اگر به یک نفر دیگه که برایتان ایمیل میکنه با او یک ایمیل ادرس تان میدین وی فرق نمیکنه که او به حرف بزرگ یا کوچک نشته کنه. مشکل نیست. خودتان وقتی که لاگین میشین در لاگین فرم یا ساین این میشین باید با همون حرف نشته کنین با حرفی که شما ایمیلتان ساخته بودین. کلیر؟ نه شما چک کنین وقتی که شما داخل میشین در وقت مهم است. وقتی که بر یک دیگه کس میتین که او برایتان ایمیل کنه در اونجا مهم نیست که با حروف کوچک باشه یا با حروف بزرگ. سیست؟ شما چک کنین خیر است. و لاگین که شدین و با همون شکل ساختین شما که می ساختین را با حرف کوچک ساختین نه با حرف بزرگ. هیچ امکان نداره. اگر تو باشه به طور مثال ahmad1@gmail.com به این معنی این احمد با حرف بزرگ است. اگر این هر دو یک چیز باشن خب به این معنی که یک نفر است دیگه. مثلا دا احمد استریم که ور دبل کوتیشن کی میشه دا خو پرنت کې ده نشي لیکه ته پوه نشې دا کله چې په سیاوټ کې ډبل کوټیشن کې شي لیکي کنه هغه په هغه شکل لرته پرنٹ کوي. دا خو پیغام دی د ته ذخیره کوي نه دا صرف پرنٹ کیږي. د ته ذخیره کوي دا قیمت ده یو قیمت ده یو پیغام خو دې دواړه سټرینګ بدون ډبل کوټیشن نه ذخیره کیږي نه کنه نه ذخیره کېدل دا ایسته کا اوس وګوره ښه سوای د ذکر وګوره we stay at the rate in program without شی دی اول دا نه پیژن صحیح شو ډبل کوټیشن ضرور دی. ګوره بیان درته وایم دا هم سټرینګ دی خو دا سټرینګ زموږ قیمت نه دی دا پیغام ده او دا ضرور هم نه ده کله په یو ویریبل داخل کې چې قیمت ده هغه ته موږ سټرینګ ویلی شو که چېرته حروف دي داسې دا هم یو سټرینګ د ډبل کوټیشن کې به نیسي چې ذخیره شي. صحیح ده که نه؟ اوس ستا سوال تا ولې که نه ما درته ویلې چې ایمیل باید لوی او واړه فرق کوي. اوس وګورئ یو کس داسې جوړ کړی پوه شوې داسې او تا ولیکه دا رقم نو مطلب داسې شو چې یو کس دوه شکله باندې ایمیل لري. یو کس په دوه شکله باندې څه لري؟ ایمیل لري. داسې نه کېږي ښه
په کوم حرف چې تا جوړ کړی هماغسې به یې ته لیکې چې داخلېږي ورته او چې بل څوک یې درته رالیږي ستا په ایمیل هغه چې وړوکی ولیکي لوی ولیکي فرق نه لري کلیر بیا هم تاسو چک کړئ پوه نه شوم استاد بل تاسو کنه ویل چې مثلا 50 غټ دي ثابتونه دي داسې په دې سټرینګ کې څه کولای شي سټرینګ هم کولای شي خو هغه بیا عدد نه دی هغه بیا سټرینګ شو سټرینګ اف نمبرز شو صحیح که نه نو عدد ته ضرورت نشته اول چې ډبل کوټیشن کې ونیسي او که ودې نو خپله 15 صفر معنا لري هغه بیا 50 یعنی ته یو عمل په اجرا کولی نشي صحیح شو ما همیشه که عدد میگیریم در چی باید بگیریم بدون دبل کوتیشن و تایپ از او استرینگ نیست بلکه یا اینت است اگر بدون اشاریه است هول نمبر اگر است مثلا مثال نم یک ویریبل است اینجا حال نیاز به این است که شما رو دبل کوتیشن بگیرید گرفته هم نمیشه چرا که اینتیجر است اگر استرینگ گرفتین به طور مثال شما باید اینو میره چه کنین دبل کوتیشن بگیرین خب این ذخیره میشه خب به حیث استرینگ ذخیره میشه نه به حیث عدد حالا شما نمیتونید اینجا بیاین ورش میگم که num is equal to num plus 40 کمپایل کنین چی میگه خواه یعنی میگه no match for operator plus میگه نمی آپریتری که جمع است ای به ای یک جا شده نمیتن درست نیست operand types are std string एक std basic string char and int مشکل چی است میگه شما یک قیمت انتیجر با یک string جمع میکنه این همیشه اگر ما ایره تایپ تغییر بدیم int کنیم دبل کوتیشن نیاز نیست ذخیره میشه اینجا خب بالا از عمل اجرا نمیشه عملی اجرا نمیشه حالا شما کمپایل کنین حالا پایین هم چرا که ای یوزرنیم ما دیلیت کردیم ای جدا پس اینجا مشکل نیست فهمیده شد خب ما یوزرنیم ذخیره کردیم یوزرنیم مقایسه کردیم با یک دیگه نام و اون نامی که ما اینجا نشته کردیم با همون شکل ببینین شما اگر نشته میکنین یک نام و این نام در دیتابیس موجود است این مقایسه میشه با این اگر درست بود برایتان یک دیگه کد میشه اینجا باز یک دیگه صفحه برایتان باز میشه پیام برایتان میشه با همون شکل کمپریزن میشه درست ببین اینجا سوال پیدا میشه چرا که ما در اینجا مقایسه میکنیم دو مساوی علامت اضافه کردیم اگر یکی را کنیم باز چی به چی معنی که نمی قیمت بگیر در ذخیره کن در بالا اگر یک مساوی است به این معنی که اساینمنت اپریتر است پس کار اساینمنت اپریتر چی بود که ما اینمی قیمت میگیریم و ذخیره میکنیم در یوزر نیم و در بالا چی کردیم در اونجا ما امی یوزر نیم ویریبل به نام یوزر نیم یک قیمت دادیم آلردی ما یک قیمت برش دادیم پس شما در اینجا باز برش گفتن که نمی قیمت بگیر او را ختم کو بالا ازو ذخیره کو شما باید مقایسه کنین برای مقایسه کمپریزن اپریتر استفاده کنین که دبل ایکوال ساین است This is the difference between assignment and comparison operator صحیح است این برای مقایسه است این برای ذخیره کردن یک قیمت در ویریبل است clear good so we have compared a string variable the value of this username is string ما اینمی یوزرنیم که قیمت از string است با یک دیگه string چی کردیم مقایسه کردیم صحیح شد اگر درست بود اگر این یوزرنیمی که قیمت از چی است به حرف بزرگ نشته شده و ای به حرف کوچک آیا یکسان هستن نیستن نه برایتان else اجرا میکنه نه که if clear ما یک دیگه مثال میکنم float salary is equal to 80,000 if bracket start salary is less than 50,000 you this condition is true or false so true بیا وګوره salary کې سوري اتیا زره 50 صحیح نو معنا دا شو چې سیلری کې 8000 دي کنه سیلری کې 8000 دي وای هغه کم دي د 500,000 نه دا کله کم دي نو شرط غلط شو نو دا وړ پروګرامونه ولیکای ښه وړ پروګرامونه خپل کوي
ورته ولیکه چې څه ورته ولیکه چې اوکې مثال اوکې کله اوکې چې شرط صحیح شو که زه د دسې کمه اوس څنګه ده شرط اوس صحیح ده ये बेईमाना कि कीमत सैलरी के است 80,000 वो 80,000 बुजुर्ग از 50,000 است बिल्कुल ओके اگر شرط اشتباه شد باز ده کجا میره الز میره ده الز برش میگیم سی اوت not okay اگر شرط درست است چی میکنه اوکی را نشان میده یعنی بادیه اف اکزیکیوت میشه اگر شرط اشتباه شد بادیه else اکزیکیوت میشه برایتان not اوکی را نشان میده compile and run حال شرط درست است برایتان اوکی را نشان میده اگر شرط اشتباه شد به طور مثال ما برش میگیم less than salary کوچک است از 50,000 یعنی قیمت سالری در اصل چی است کوچک است 50,000 است حال شرط اشتباه شد میرا برایتان else اکزیکیوت میکنه نتیجه برایتان not اوکی را نشان میده عدد نخی عدد ما عدد ورته ویل ندی چې ویخه ما پیغام صرف ورته ویلی استاد دلته نس کوله مثلا سالري کوچک د 50,000 دا استاد مساوي ورته ورکول کار دی استاد دسه بالکل ورکولای شي هر ګور کوم او کمپریزن اپډیټ استعمالول شي زیات یا مساوي صحیح زیات یا مساوي ازي مثال ټول کې درته کوم صحیح نه اول مساوي ته راځو دلته مالی کلی 80,000 دلته مالی کلی 80,000 آیا اوس 80,000 د 80,000 سره یو رقم دی کنه دی کنه نو ډبل ایکوال کمپیریزن موږ آیا دې مطلب دا دی چې د سالري کې کوم قیمت ده هغه دې سره وګوره چې یو رقم دی او کنه دی مقایسه وکړه کدی اوکې به درته وښیي شي اوکې صحیح شو بل راځو not equal to shift یو not exclamation mark او مساوي دې معنی ده not equal to وای مساوي نه دي هغه صحیح وای دا وای و سالري کې 80,000 دي وای هغه د دې 80,000 سره مساوي نه دي آیا صحیح وای غلط وای یعنی شرط غلط شو دا غلط وای کنه مساوي دي دا وای چې مساوي نه دي مطلب غلط وای نو زی بچرته الس ته وسی او کزه د سیو کما چې دا 90,000 رقم او صحیح وای اوس دا وای چې سالري کې چې 90,000 دي هغه 90,000 د 80,000 سره مساوي نه دي بالکل صحیح وای اوکې وراشي وای اوکې صحیح ده کنه به پوه شوي زه د کې ټول مثالونه درکوم هغه نه بعد راځو ګریټر دین ته اوس وای په سالري کې چې 90,000 دي سالري کې چې 90,000 هغه زیات دي د 80,000 نه نو دي کنه دي صحیح وای کنه نو بیا هم اوکې شو صحیح کچیر ته زوس راشم greater than or equal to اوس وای کزه دا 80,000 رقم اوس معنا دا شو چې سالري کې 80,000 دي نو هغه 80,000 چې په سالري کې دي وای هغه زیات دي د 80,000 نه زیات خو نه دي مساوي دي او مساوي دي زیات یا مساوي دي نو ته وای اوکې یعنی زیات خو نه دي خو مساوي دي بیا هم اوکې او که چېرته زه مساوي ایسته کړم نو دا غلطېږي اوس ولې 80,000 د 80,000 نه زیات نه دي مساوي دي زیات نه دي که نه 80,000 نو اوس به چېرته ځي ایلس ته به ځي ناټ اوکې او که زه داسې راشم لیس دین آیا 80,000 د 80,000 نه کم دي نه زیات دي نه کم دي نو کم نه دي بیا هم ناټ اوکې ته ځي او که چېرته داسې ورته وایم چې سالري یعنی 80,000 د 80,000 نه کم دي یا مساوي دي کم دي یا مساوي دي او صحیح ده اوکې څومره ایزي ده صحیح بیا څه ورته وایو دلته نور څه پاتې دي نه دي پاتې دا اپریټرز دي greater than or equal to less than or equal to not equal to and equal to clear کوشش کوئ چې دلته دغه اکثره خلک غلطیږي داسې دا به ډبل ایکول لګوي تاسو دا مقایسه کوي ذخیره کوي او کله چې دی ولې کده مطلب دا بیا 80,000 ورک نو ګوره څومره معمولی فرق دی دلته ډبل بغیر من لیکای نشو دا خپل یو سټیټمنټ ده کنه بغیر من او ما سټیټمنټ ویلی دی یس ما سټیټمنټ ویلی دی خو ما فنکشن نه دی ویلی
صحیح ده ما statement ویلی خو ما function نه دی ویلی if دا یو function نه ده خو بله خبره ده main یو function ده صحیح ده main یو function ده فی الحال ته دا کارونه بغیر له main نه نشي کولای پوه شوې که نه او که سیاوټ په داسې یو لینک کیدو یعنې که صحیح ګوګل صفحه ورده کړه که صحیح دي نه دلته تا هغسې لینکس نه لري ښه پوه شوې کېښودل کېږي نو نه فی الحال هغه ویب کې کېږي بیا ښه ویب کې پوه شوې ګوره کله چې ته یوزرنیم پاسورډ فیسبوک کې لګوې که نه هغسې یو مثال زه لاګین باندې کلیک وکړم نو لینک دې چېرته لاړ شي بلې صفحې ته صحیح نو سافټویر یې فرق کوي پوه شوې سافټویر څنګه کوي فرق کوي استاد که چیرې مثلا د ایم سالري پر ځای دوه عدده ورکړو مثلا 80,000 او 90,000 او د ایم څخه کار واخلو مثلا هغې ته موږ راځو سالري هغې ته موږ راځو د کوم عدد سره مساوي ده هغې ته موږ راځو هغه موږ لاجیکل اپریټرز لاندې دي ویلي صحیح نه دې کې به تاسو ډېر کار وکړئ زه غواړم فی الحال په دې کمپیریزن اپریټرز باندې تاسو 100% پوه شئ صحیح ده که نه ښه راځو دلته اوس راځو نور کمپیریزنز هم کوو داسې به وکړو چې په همدې اف ایلس کې به لږ کار نور وکړو لږ ایډوانس باندې کار به وکړو صحیح ده راځي دا به زه ختم کړم راځي داسې یو پروګرام جوړ کړو داسې یو پروګرام یو به واخلو سټرینګ پوزیشن string یو ډیټا ټایپ دی چې په ویریبل کې یو حروف ذخیره کوي یو نه زیات حروف پوزیشن دلته معنا وظیفه ده صحیح ده یعنی یو کس ته د هغې وظیفه څه شی ده نو دا په حروف کې وي که نه مثال زه ورته وایم څه شی ده مینیجر ده څه ده مینیجر دا کس پوزیشن هم وظیفه هم لري همدا کس څه لري سیلري هم لري سیلري معلومه نه ده ببینید ما یک پروگرام میخواستیم که جور کنیم که اول یک نفر وظیفه داره اگر وظیفه از او منیجر است ببینید اگر پوزیشن از او مساوی با منیجر است یعنی وظیفه از او منیجر بود در سیلری چند معاش میتیم برش 30,000 معاش برش ذکر string نه کنم حروف ندی ولی حروف دی که ندی string is the collection of characters دا string data type دا پوزیشن ویریبل شو نو string د حروفو مجموعه چې کله ته ذخیره کوي په ډبل کوټیشن کې به نیسي تر څو چې په ویریبل کې ذخیره شي so string is the collection of characters سش کنه یو نه زیات حروف شول نو ما ډبل کوټیشن کې باید زه ونیسم پوه نه شوئ په یې باندې ډبل کوټیشن کې مې ونیو سرلي ما خالي پرېښوده ولې د معاش ورکول چا پورې تړلي دي وظیفې پورې تړلي دي زه دلته ورته لیکم ښه په دغه ځای کې manager salary is equal to 30,000 دا زما شرط ده پالیسی ده همداسې څوک چې منیجر راته زه 10,000 افغانۍ ورکوم صحیح ښه دلته زه راځم ورته وایم if کچېرته پوزیشن چه شاید ویریبل ده که نه ده ما بنام پوزیشن یک ویریبل داریم دو چیز ذخیره شده یک وظیفه ذخیره شده دیگه خب ما در پوزیشنی که یک وظیفه را ذخیره کردیم بنام منیجر او را مقایسه میکنیم با وظیفه خود ما در اینجا ما میگیم برش if پوزیشن قیمت پوزیشن که منیجر است آیا مساوی است با منیجر یعنی به ایمانا در بالا ما در پوزیشن چی را نوشته کردیم منیجر باز برش میگیم آیا در پوزیشن منیجر نوشته است آیا در قیمت پوزیشن که در بالا منیجر است او مساوی است یک نوع هستند به این منیجر بالکل یکسان هستند بله یکسان هستند اگر شرط درست است باز چی کار کو باز اینمو سیلری را بگیر که خالی است فی الحال اینمی سیلری در سیلری چی را ذخیره کو 30,000 را ذخیره کو ببینین ذخیره کردن معاش د سیلری یعنی 30,000 د سیلری مربوط به چی شد بین این شرط اگر د پوزیشن ویریبل پوزیشن قیمت از او بینمی قیمت یکسان شدن یک نوع بودن یک چیز هستن سیستا باز چی میشه د سیلری ذخیره میشه 30,000 یعنی 30,000 بدون اینمی شرط ذخیره شده نمیتونه اگر این شرط درست است
the salary variable که در بالا ما دکلیر کردیم ده 30,000 ذخیره میشه. اگر نه باز چی؟ اگر نه هیچ چیز نمیشه. اگر ما بیایم else، خب امکان داره در اینجا یک نفر بیا نوشته کنه در اینجا که دکتر. صحیح است؟ دو حالت باز چی میشه؟ باز ده 30,000 در سالی ذخیره میشه. باز ما چی میگیم؟ باز ما میگیم در اینجا در else. در else هم شما میتونین اگر else آمد، یعنی اگر این همی شرط غلط اشتباه شد، غلط بود، باز چه که باز سالی را بگیر. سالی is equal to 50,000. ببین ما چه کردیم ها؟ ما اول یک وریبل گرفتیم که در تایپ ازو چی است؟ استرینگ است. دو یک قیمت ذخیره کردیم که منیجر است. منیجر در کجا ذخیره شد؟ در پوزیشن ذخیره شد. و سالری هم دکلیر کردیم خالی است. اینمی معاش دادن با مربوط به چی است؟ به وظیفه است. خب چطور میگیم برش؟ ما گفتیم اگر پوزیشن، قیمت پوزیشن یا دو پوزیشن وریبل پوزیشن قیمت دکتر است، باز چه کو 30,000 چه کو استاد د ال سره دلته باید د وظیفه هم ولیکې ډاکټر. موږ څه پوهېږو چې مثلا بل نفر ډاکټر لیکي، بل څه لیکي، بل څه لیکي، معاش یې کم و زیات دی. ده سیده خبره. فی الحال ما پورا پروگرام نه دی لیکلی ها. صحیح ده. اوس موږ راځو لیکو سالری هم پرنٹ کوو، وظیفه هم پرنٹ کوو. صحیح شو؟ او لږ صبر وکړئ تاسو. ګورئ پوزیشن کې څه لیکلی ما؟ منیجر. آیا پوزیشن کې منیجر دی ډاکټر دی؟ نه، شرط غلط ده کنه. پاس ما پوزیشن کې منیجر لیکلی او دلته زه ورته وایم پوزیشن کې څه شی ده؟ ډاکټر ده. صحیح شو؟ داسې ورته وایم که چېرته په پوزیشن کې منیجر و، منیجر دی، نو 10,000 ذخیره که په دې کې، او کنه څه معنی چې په پوزیشن کې چا بل څه شی لیکلی دي، چا څه لیکلی؟ بل څه لیکلی. دلته زه راځم ورته لیکم لایک ډاکټر لیکم. اوس په پوزیشن کې ډاکټر ذخیره ده، یعنی پوزیشن کې څه ذخیره دي؟ ډاکټر. نو آیا ډاکټر مساوي ده د منیجر سره؟ نه. نو د 10,000 به نه ذخیره کیږي بلکې 50,000 به ذخیره کیږي په سالري کې. ولې شرط غلط شو؟ پوه شو په دې باندې؟ که چېرته شرط صحیح شو، مثال دلته هم ډاکټر و پاس هم، یا دلته هم منیجر و په دغه ځای کې او لاندې هم منیجر، یعنی شرط صحیح شو. اوس په پوزیشن کې منیجر لیکل شوی، نو چې شرط صحیح ده 10,000 به ذخیره شي په سالري کې. صحیح شو؟ اوس جواب چې راځي زه سی آوټ کولای هم شم دلته داسې ورته وایم چې یو آر منیجر you are manager and your salary is equal to salary. دا شو زما پیغام. دا پیغام شو زما. دا سالری ته لیکل ضرور نه دی، دا د پیغام لپاره چې ته په پوه شې. او دغه سالری مې ولیکل دغه ویریبل ده چې 10,000 ورکې ذخیره شوي دي او زه غواړم د دې پیغام سره 10,000 هم پرنٹ شي. باید برای ما چی کنه؟ پرنت کنه همراه اینمی پیام. صحیح است؟ آله ببینید شرط درست است؟ بله درست است. چی میشه؟ اول 30,000 ذخیره میشه در وریبل سالری. بایدو اینمی پیام براتان پرنت میکنه و بایدو در سالری 30,000 که ذخیره شده بود او را براتان همراه پیام نشان میده. یعنی ولی پروگرام مکمل شده، یک نفر میفهمه که خب اگر ما منیجر نشته کردم برای ما 30,000 داد، چرا که این نشته شده you are manager and your salary تو منیجر استی، تو وظیفه تو منیجر استی و معاش تو چند است؟ اینمی سالری است. در سالری چی ذخیره شده؟ 30,000. اگر اینمی شرط اشتباه شد، چطور اشتباه میشه؟ اگر ما بیم دنیم اینجا برش میگم که دکتر، در پوزیشن چی ذخیره شده؟ دکتر ذخیره شده. نه دکتر ذخیره کردیم در پوزیشن. در اینجا برش چی میگم؟ در پوزیشن که دکتر ذخیره شده او مساوی است با منیجر؟ نیست. این اکزیکیوت نمیشه، else اکزیکیوت میشه، یعنی 50,000 باز ذخیره میشه در سالری. خب در سالری کدام وقت 30,000 ذخیره میشه؟ که در اینجا باید در اینجا اگر چی باشه؟ منیجر باشه. اگر ما منیجر نشته کنیم یعنی شرط درست باشه 30,000 ذخیره میشه. اگر شرط اشتباه شد یعنی دکتر شد، دکتر و منیجر مساوی نیست، باز میاد 50,000 ذخیره میکنه در سالری و بازو ما پرنت هم میگیم ورا که پرنت کوی را باز برش میگیم you are تو استی، تو یک دکتر استی and your salary is equal to salary.
استاد که چیرې موږ یو پروګرام جوړ کړو فقط منیجر او ډاکټر وظیفې کولی شي چې اضافه کړو د ډاکټر پر ځای مثلا انجینر اضافه کړو د هغه معاش 15,000 دی بیا څنګه سالري در بس تا سوال تو رسیدم ها امکان داره یک تیچر نوشته کنه درایور نوشته کنه بر کدام شما امو تو پیش میرین شرط که زیاد شد از الز اف الز کار میگیریم باز فی الحال در اونجا ما نرفتیم حال شروع میشه بخیر صحیح است فی الحال در موقع دو شرطونه لرو اول شرط داره که منیجر ده 10,000 کنه سماله نو ټولو لپاره 50,000 نور باقی مانده ټول لپاره 50,000 اوس کته وای چې نه ټیچر ته ځان ته ډاکټر ته ځان ته ډرایور ته ځان ته هغومره به شرطونه لګوي څنګه اوس درته وایم فی الحال په دې باندې پوه شوئ آل جواب چی می وجیه الله 50,000 صحیح بود 50,000 غلط بود 50,000 می صحیح بود 30,000 آل جواب تو بگو جواب چی می آله جواب 50,000 چرا غلط است شرط اشتباه است که زه راشم دلته منیجر ولیکم حسیب صرف ته ووایه اوس څه ځواب راځي 10,000 راځي ته څه وایې غلط دی استاد ته څه وایې استاد صحیح راځي صحیح ځکه صحیح نه راځي استاد ځکه صحیح است. چې دی غټ دی ام باید غټ ولیکل شي کیس سنسیټیو اوس صحیح ده نو 10,000 جواب راځي چې وی ګورو شرط صحیح ده 10,000 باید ذخیره سیلری کې ځکه دلته ماته معلوم شو یو آر مینیجر اینڈ یور سیلری از ایکوال ټو 30,000 کچې د زرا شم د څه غلطي ولیکم لایک لیکم ډرایور نو شرط غلط شو کنه شو نو څو به ذخیره کیږي 50,000 او دا پیغام سره د 50,000 به ماته پرنٹ کی کمپایل اینڈ رن یو آر ډاکټر اینڈ یور سیلری از ایکوال ټو 50,000 یا د څه ورته لیکل شي یو آر ناٹ ډاکټر ته ورته لیکم یو آر ناٹ البته کوم ډرایور کړه او د ډاکټر راغلی دا پیغام کې ډاکټر لیکلی هغه فرق نه کوي نه پیغام خو فرق نه کوي یو آر ناٹ مینیجر صحیح شو اوس که مینیجر و 10,000 ذخیره کې په سیلری کې سره د پیغام چې یو آر مینیجر اینڈ یور سیلری از ایکوال ټو سیلری 10,000 نو که ډرایور واسو سی و ته 50,000 روپۍ ته 50,000 که مینیجر نه و دې سی وای مینیجر نه بغیر دومره مرده یو آر ناٹ مینیجر دې مطلب ته خدا بل څوک یا ډرایور یا ډاکټر یا ډایریکټر یا بل څوک نو بیا 50,000 ذخیره کیږي او دلته به ماته 50,000 سره د پیغام پرنټ شي کمپایل اینڈ رن you are not manager and your salary is equal to 50,000 and what if this is manager then the condition will be true and 30,000 will be stored in salary and this with this string or this message salary it means 30,000 will be printed class shart sahi da bia mata de se rashi you are manager and your salary is equal to 30,000 us pe posh hai good مشکل لا ډېر اسانه ده ډېر زیات مخکې نه دی نه اسانه دی نه ایزی کیږي خب عالم هم برای منیجر یک چیز برای دکتر بل چیز برای ड्राइवर دیگر چیز ما 3 شرط جدا را داریم و چهارم بدون از 3 که باشن و باز دیگر شرط است د دروی تمام مشخص سالری ورکو مثال خبره منتظر اعظم دا خو منیجر شو کنه دا به زه راواخلم منیجر څو 10,000 داسې به شروع وکړو ښه چې 50,000 اوس ګوره ډېر ښه پروګرام کېږي ښه ډاکټر د ډاکټر سیلري څومره ده سیلري از اکول ټو لایک 40,000 صحیح بل ड्राइवर salary is equal to 30,000 دا شرطونه دي درې شرط شول کنه درې شرطونه خدا شول او بل شرط د دینه علاوه چې کوم دي هغه ته موږ 10,000 ورکو دلته ځلی کما معلوم نه هر څوک چې دا هغه د بیا سیلري څو ورکا 10,000 هر څونه کولای شي وظیفې اضافه کړو بالکل شرطونه زیاته وي د حد معلوم نه ده حد معلوم نه ده او خبره ده اوس اف او الز استعمال شوی کنه دوه شین که چیرته منیجرو شرط صحیح نو دا جواب بدل کوي کنه سمال منیجر نه علاوه ټول تم چې ټول نه درې رقم دي دلته څلور رقم هغه خلک دي چې درې رقمونو نه علاوه نور دي
یعنی مینیجر ډاکټر او ډرایور معاشات معلوم دي د نورو بیا 100 زره دي نور مطلب هر څوک چې اوس شرط درې دانې شول موږ سره یو ایلز شو صحیح اول خو به زه په اف کې ونیسم دا دی if position is equal to manager then 50,000 همداسې شو یو راځم دلته اوس ایلز خو یو شرط که غلط شو ایلز ته خبر زیده نور شرطونه چرته لاړل یعنی دغه یو شرط دکتر سالری کجا رفت برای دکتر شما یک جدا شرط اضافه میکنین و را چطور اضافه میکنیم else if یعنی دست شو if else خو آخر کی ویده هر if else if آخر کی بویده صحیح شو خود دغه اضافه شو ولی شرط یعنی یو بل if پاته ده ما یک if اضافه کردیم یک شرط مانیم ده اینجا ما برش میگم else if یک if مانده یک دیگه شرط جدا هم ما میتیم برش میم دنیم اینجا برش میگم اگر پوزیشن مساوی با چی شد دکتر شد باز چی کو سیلری مساوی کو با چند بود سیلری از اکول ٹو 40,000 اور پرنٹ ہم کو سی آؤٹ وجولا میں فہمی you are a doctor and your salary is equal to salary اما یک سالری است یک وریبل است در حالت تغییر است شاید 50,000 ذخیره شود شاید 40,000 ذخیره شود شاید 50,000 ذخیره شود خب در یک وقت کلشان خود اکزیکیوت نمیشه در یک وقت یک حالت می باشه یا منیجر یا دکتر یا ڈرایور یا دیگر چیز خب آل خوی برای دکتر شد برای ڈرایور هم مانده نه یعنی یک اف دیگه هم مانده else if میم دینیم اینجا برش میگم else if اما تو بس میرین پیش تعداد else if معلوم نیست else if مطلب دار ہے خواہ ماول که if لگول ہے کنا ادھے مطلب دار یو بل if هم پاتے else if یو بل شرط پاتے دا else if بلی که دا سے آخر که با else خلاص دا اول کې ولیکو else if نا اول کې if راځي ځکه چې ما اول ورځ کو انټروډکشن هم درته درکړی تاسو دا چې شی لیکلی ما if بیا if else دوه شول بیا else if else پوه شوې داسې وځي مخکې یعنی داسې if else if else دا به دې نه داسې جدا داسې ځه بس داسې ځه د دې تعداد هېڅ معلوم نه ده ځه مخکې آخر کې به else وي صحیح شو که موږ دې حالت ته وګورو دې حالت ته دا کوم یو حالت دی موږ سره دا یو ده if else if else شرطونه چې زیاتېږي else if به لګوي بس اوس به راشي داسې به ورته ووایه که چېرته else if position is equal to double quotation ډرایور شو نو بیا څه وکړه بیا سیلري راواخله سیلري مساوي کا 10,000 سره او بیا سی آؤٹ دلته راشه you are a driver and your salary is equal to salary plus او else سمانا د درو شرطونه خو معلوم شول که چېرته منیجر و نو 50,000 او سره د پیغام به پرنټ شي که چېرته دا غلط شو یعنې منیجر نه و بل څوک نو بیا به راځي دې شرط ته داسې په ترتیب راکوزېږي یو بیا ګوري پوزیشن کې څوک ده ډاکټر خو نه ده که ډاکټر و پاس ډاکټر و نو بیا به 40,000 ذخیره شي په سیلري کې سره د پیغام او سیلري کې چې 40,000 دي هغه به درته پرنټ شي ټول نه پرنټ کېږي یو وخت کې چې د هر اف هر کوم شرط صحیح شو د هغې باډي کې څه شی دي هغه به درته اجرا کوي اگر این نمی شرط هم اشتباه شد یعنی دکتر نبود پس به این معنی که درایور را چک میکنه درایور است چک میکنه اگر درایور بود در پوزیشن با 30,000 در سیلری ذخیره میکنه امرای نمی پیام در 30,000 که در سیلری ذخیره شده او را برایتان نشان میده اگر نه بچه معنی اگر نه الز بدون درایور دکتر و منیجر هر کسی که آمد در پوزیشن ذخیره شد یک دیگه نام ذخیره شد دیگه وظیفه ذخیره شد او را باز چه میگه 50,000 نه بلکه 20,000 و 20,000 برتان نشان میده سیستا you are not
نشته مې کنیم ښه منیجر دکتر اور درایور. شما نه منیجر هستین نه دکتر هستین و نه هم چی هستین درایور هستین. صحیح. این در کدام حالت اکزیکیوت میشه؟ وقتی که تمام در بالا شرایط اضافه شده اگر اشتباه شدن. یعنی به این معنی ایتو یک وظیفه آمد و نام به طور مثال تیچر. برای تیچر کدام خاص شرط ماندیم ما نماندیم. در کدام کتگوری می در الز می هیچ شرط به این یکسان نیست، درست نیست برای تیچر. ببینید تیچر به ساده الفاظ که اگر ما میگیم اینمی پوزیشن که دو تیچر هستا نه به ای سر میخوره نه به ای و نه به ای. به این معنی به یک شام سر نمیخوره میاده الز. فهمیده شد؟ این یک شرط چک میکنه استپ بای استپ که با کدام سر میخوره کدام درست است. امور اکزیکیوت میکنه امور استاپ میشه پیش نمیره. استرینگ که مثلا در طول پوزیشنون اول نوشته بود؟ استرینگ که یه وقت دیو پوزیشن لیکی کنه. مثال ما زه تا پویم یو کس راغی یو صفحه خلاصه ده په یو وخت کې څو کسان کار کوي په یو صفحه کې یو کس. صحیح. هغه یو کس چې دی به منیجر یا به ډاکټر یا به ډرایور وي. مثال منیجر ده که منیجر څنګه چې ولیکه هغې ته به دا پیغام راشي. ولې موږ داسې پروګرام ورته جوړ کړی که تا منیجر ولیکه 50,000 ذخیره کړي ستا په معاش کې او تا ته یې ښیم چې دا دې معاش شو. دا لاړه بل کس راغی. صحیح ده. یو وخت یو کس کار کوي که چې راغی همداسې یو وخت کې یو کس ښه کله ته د چا ریکارډ ګورم یو وخت کې یو ګوري د کانکور نتایج چې ګورم په یوه صفحه کې ته دوه ریزلټ لیدلی شي نه په یو کمپیوټر کې یوه صفحه کې یو کس ریزلټ ګوري. صحیح. نو هر یو چې ولیکه د هغې په مطابق به شرط چک کېږي چې دا د تا چې نوم لیکلی دا د کوم شرط د پوزیشن سره یو رقم دی چې زه هغومره معاش درته درکړم او درته ویښ. اوس پوه شوی؟ سر موږ څه وکړل شرط چې صحیح کېږي د وظیفې په اساس هغومره معاش ورکوو خلاص. کمپایل به یې وکړو. څو راغل؟ 20,000 چرا آمد؟ بنیما چی نشان میتا خواه؟ میگه you are not manager, doctor or driver. یک کدام دیگه نفر از بنام ای تیچر است و برای تیچر ما شرط نمانده. یا تیچر که اشتباه شد یک شرط هم درست نبود تیچر است کدام شرط درست نیست برای ازو. صحیح است. با کدام الزف یا اف سر نمیخوره کجا میره؟ در الز میره. در الز یعنی بدون منیجر درایور و دکتر هستی تو باید 20,000 معاشه بگیری خلاص. جای تیچر میتونیم اینجا نام نوشته کنیم پایین نام نوشته که قطعی از این هم مسائل بود نه ایره اجرا کنه نکرد پایین خلاص. اگر ما نوشته کنیم به طور مثال درایور نه اصلا رقم نه نام باشه مشکل نیست. بالکل مشکل نیست. هر چیز بوده میتونه. ما برای مثال دادم برایتان. ولایت باشه، آدرس باشه، فکلتی باشه، دیپارتمنت باشه، پانتون باشه، هیچ چیز مشکل نیست. یک عدد بوده میتونه خوب دبل کوتیشن نمیه باز. ایج بوده میتونه ایج با اساس عمر شما معاش میتین. رنک، کوالیفیکیشن اگر بی ای بود شما اینمی را جور کنین. اگر بی ای بود 50,000 اگر کامپیوتر ساینس بود 40,000 اگر حقوق بود باز چه؟ باز 30,000 اگر بدون از یا بودن 20,000 معاش پر میتین. پوش ما په خبر اوس اصل هدف واخلي دا پروګرام نه څه شي اوس راځم دلته دا کچیر مثلا دا ډرایور پر ځای منیجر ولیکه سټرینګ پوزیشن کې دا که اوس کمپایل کړو د ټول معاشات را نه کنه یو ځلې پوهیم دلته ما څه ولیکل منیجر دا منیجر پوزیشن کې ذخیره شو کنه نو پوزیشن کې کوم ځکه لیکل شوی چې پوزیشن د منیجر سره یو رقم ده دلته لیکل شوی کنه نو دا به صحیح کیږي دا به ورکوي دا به پرنټ کیږي دینه باندې مخته نه ځي ولې دا غلط دي دلته خو ما ورته ویلي چې ډاکټر دی ورکوي دا غلط شو نو پوزیشن کې چې ما منیجر ذخیره کړی هغه د دې شرط سره صحیح ده نه د نورو سره هلته به لوړ وظیفه لیکي اول او دلته به یې لیکي صحیح ده خو خامخا یو کس خپل وظیفه خو به لیکي کنه سرچ کوي یو کس چې مثال د کانکور نتایج اس آی ډي نه لیکي نو نتیجه څنګه وګوري صحیح ده یو وظیفه ته نه لیکي صحیح ده کنه یا ته امتحان نه ورکوي نمرې څنګه اخلي څه شو کنه نو داسې کار کولی شي سیلري خالي پرېښی د وظیفې په اساس معاش ورکول کېږي
कीमत सैलरी हम मालूम न करें भी बासास ची मालूम मेशा ज़ख़ीरा मेशा बासास वजीफ़ा इनमी पोजीशन के वो मैनेजरस इरा मुकायसा में कना हर शर्त के दुरुस्त बरामद बामू अमर इजरा में कना द माश द सैलरी अमु अदद ज़ख़ीरा में कना बरतान निशान में क्लियर गुड इरा शुमा द रन टाइम निश्ता में कनें व शुमा बरे कंप्यूटर साइंस बीबीए व हुकूक जोर में कनें एक प्रोग्राम सहीस्ता नमरात बरश में थे सहीस्ता नमरात बरश में थे ये माश बरश में थे कस के बीबीए खाने नवी माश में गिरा कस के कंप्यूटर साइंस में नवी माश में गिरा कस के हुकूक खाने नवी माश में गिरा अगर नहीं नवी माश है सहीस्त कारखानगी तानस बरिमान निशान में थे मैनेजर उसा दा वजीफा रन टाइम की बोली और रन टाइम इन्हें मेरा रन टाइम निश्ता में कन खलास खुबी रखामु तो में माने ने ये खुशमा चीज़ ना में कने वो माशा शुमा मुशखस ना में कने उदा बासास शर्त या बासास वजीफा क्या था मुशखस में शखुदश इन्हें मिन जब बस एक खाली में वाशा डिक्लेयर करने मेरा डिक्लेयर शुड बस द रन टाइम द इन्हें मिन जब पेश अज इन्हें मिन एफ खा देन जमेन सी आउट इंटर योर पोजीशन व सी एन पोजीशन खलास सही है इट्स इनफ फॉर टुडे